السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږ پرون چې د الف نه واخله ترجمه پورې مونږ سبق رسولی و. اوس په نوی سبق چې مونږ وایو انشاءالله نو د ح نه واخله تر ذا پورې به مونږ دا نوی سبق وایو. نو د اول حرف ته ګورئ، ح ح ح. دا به ادا کیږي د حلق نه، یعنی د مرې نه. خو مرې کې درې حصې دي. اول ته ادنى الحلق وی، منځ ته وسط الحلق وی، او اخري حصې ته چې د اقصى الحلق وی. نو ح چې ادا کیږي د مرې منځ نه، یعنی وسط الحلق نه. ح ح ح. بل حرف چې دی خا خا خا. دا هم د مرې نه ادا کیږي، یعنی د حلق نه ادا کیږي. خدا چې دا د ادنى الحلق، یعنی کم طرف د مرې چې خولې طرف ته نږدې دی هغې نه خا ادا کیږي. دا چې وی که نه دا به داسې مفخم وی، ډک وی. خا ځکه دا مستعلیه حرف دی. کم مستعلیه حرف چې نو هغه ډک ویلی کیږي. خا خا. بل حرف دال 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 دال. دا حرف چې دی دا ادا کیږي کله د ژبې سر د مخامخ غاښونه براني دوه غاښونه ثنایا علیا ورته ویل کیږي، د هغې بیخ سره چې د ژبې سر ولګي نو دې نه دال ادا کیږي. دال دال. بل حرف چې دی ذال ذال. دال باندې ټکې ونی او ذال باندې ټکې وي. دا فرق مې زده کو. بله خبر دا ده ذال چې ادا کیږي د ژبې سر د ثنایا علیا، یعنی برني دوه غاښونو غاړو سره یا منځ سره چې میلو شي منځ سره، نو ذال ادا کیږي. ذال ذال ذال. بل حرف چې دی را. را وګورئ د دال نه لږه جدا ده، بدله ده. نو را به څنګه وی؟ را را را. دا چې ادا کیږي د ژبې سر یا شا یا طرف د ثنایا علیا او رباعي. ثنایا علیا مخامخ برني دوه غاښونو سره، خوا کې رباعي یو غاښ دی. د دې ورو سره چې د ژبې سر یا شا میلو شي نو رات ادا کیږي. را را را. بل حرف چې دی زا. ګورئ زا را باندې ټکې نو زا باندې ټکې شته. دا شکل ته وګورئ چې دا بیا رستو تاسو ته ښه واضحه معلومیږي. داسې دي زا زا زا. دا څنګه ادا کیږي؟ نو د ژبې سر کله چې ثنایا سفلا منځ سره میلو شي. ثنایا سفلا کم غاښونه دي؟ د برني دوه غاښونو ته لاندې چې کم دوه غاښونه مخامخ دي د دې منځ سره میلو شي، منځ سره، او دا ثنایا علیا ورته رانږدې شي، نو دې ځای نه دا ادا کیږي زا زا زا. السلام علیکم ورحمة الله.